بیا هم د موږ سلامونه ومنئ. څلورم درس ته پخیر راغلی. له تورو څخه د کلمو جوړول. موږ تاسې تر دې پورې ویلي وو. نن وایو د دال توری. نو بسم الله الرحمن الرحیم. دال، ری، میم، لام. له دغو تورو څخه جوړیږي د درمل کلمه. بله کلمه دال، لام، ګاپ لکه اداره یې، ډلګۍ، زال، هې، یې، نون. له دغو څخه جوړیږي ذهین. ری، میم، هې، رمه، رمه، ړې، واو، نون، دال، ړوند. زې، میم، ری، یې، زمری، یې، یې، ری، هې، ږیره. یعنې بیا له سره تکراروو. دال، ری، میم، لام، درمل. دال، لام، ګاپ لکه اداره یې، ډلګۍ، زال، هې، یې، نون، ذهین. ری، میم، هې، رمه، ړې، واو، نون، دال، ړوند. زې، میم، ری، یې، زمری، یې، یې، ری، هې، ږیره. راځو د ژ توري ته. ژ، واو، نون، دال. ژوند. سین، هې، الف، ری. سهار. شین، پې، واو، نون. شپون. ښین، الف، ری، ښار. صاد، نون، دال، واو، قاف. صندوق. عباد، عین، یې، ف. ضعیف. عباد د زې معنا ورکوي دلته. عین، ب، الف، دال، ت. عبادت. الله پاک دې وکړي چې زموږ درس مو خوښ شوی. پنځم درس به انشاءالله سبا ته ووایو. درسره تکرار یې کړئ، زده یې کړئ، ویډیو بار بار وګورئ. درسره زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ او خپل نظر مو له موږ سره شریک کړئ. مننه.